دا پر ګوتو د دارایي یا راکړې ورکړې حساب نه دی بلکې زلزله کې د کورنۍ د مړو شویو غړو حساب کوي. 2 3 4 5 6 7 جمدر چې د کونړ د وګل درې د شهیدانو کلي اوسیدونکی دی. د 11 بچیو ترڅنګ یې 12 ورېرونه په دغې مرګونې زلزله کې له لاسه ورکړي چې اوس پر رواني ناروغۍ اخته شوی. وایي هر لحظه یې هغه دردونکې صحنه ځوروي چې ورپورې تړلو ګڼو هیلو یې د خاورو لاندې زګیروي کول او په ژغورلو کې ناتوانه وو. 11 بچي شهیدان شو، مال حال مې ټول خاورو لاندې شو او نه جامه راته پاتې شول او نه زندګي راته پاتې شول او ټول بچي مې مړه شولو. اوس رواني تکلیف راته پیدا شوی دی او خفه یم او دغه یم په هره صحنه باندې ژاړم، په هره صحنه باندې زما په اړه باندې خفګان وي. یوازې جمدر نه دی چې د مرګونې زلزلې تاړاکې ژوند تریخ کړی بلکې دې ته ورته ګڼ نور او آن کوچني ماشومان چې دغه صحنې یې لیدلي د شپې پر مهال کوکي وهي. زلزلې اوس دا زلزله وشله ناڅاپه زما د خولې نه یو اواز ووته د سخته یو دغه کړي زموږ خوبونه ورک دي، باید موږ سره دغه وشي، مرستې وشي او ډېرې دا ورخطا کړي ماشومانان چې راپاڅېږي د شپې د خوا یو اواز وکړي، ناڅاپه اواز وکړي هسې باد شي بس او اواز یې د خولې نه وځي. دا ماشومانان او دا زنانه دومره یریدلي دي چې د شپې په خوب کې راپاڅېږي او یعنې یریږي. اوس بلې حال لپاره موږ د زخمیانو پروسه نه لرو، البته د OPD او سراپا په شکل ناروغان راځي چې ډېر تعداد یې د ډپریشن او د ژور خفګان له وجې دي. تاسې ټول په دې پوهېږئ چې زلزله یو لوی ناورین و، د دوی ټول ذهنونه یې تشوش کړي دي. د دوی دپاره موږ ځانګړی یو شخص راوستی، هغه ته مشوره ورکوي، بیا هغه موږ ریفر کوو نورو مجهزو شفاخانو ته. نو رواني ناروغ دپاره خو مجموع کې د هغوی د ذهن د اطمینان په خاطر باندې د هغوی د ذهن د کولولو لپاره ډېرې د حل لارې دي. یو هغې ته د مشورې برخه ده. د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر 70 سلنې زلزله ځپلي پر رواني ناروغیو اخته شوي چې د روغتیایي خدماتو تر ډیره برخه همدې ته ځانګړې شوې تر څو زیانمن شوي له دغه حالات راوباسي. میوند سالارزی، حریت.